السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته راغلاست یم هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ حمدالله محب ته بد خبر امریکا د محب په وړاندې بل اقدام وکړ د پوهنتون ځینو استادانو محصلانو او سیاسي او مدني فعالانو د یو آنلاین لیک په امضا کولو سره له اکسفورډ اتحادیې غوښتي چې په دې اتحادیه کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار وینا لغوه کړي اکسفورډ ټولنې د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته بلنه ورکړې چې د مای پر 11 په دې ټولنه کې د افغانستان د بدلونونو په هکله وینا وکړي د لیک د لاسلیک کوونکو په خبره محمد اشرف غني په ګډون د افغانستان له ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره له هېواده وتښتېد او افغانستان ته یې د یوې پیژندل شوې او بدنامې ترهګرۍ ډلې د راتګ لاره هواره کړه په دې لیک کې حمدالله محب ملي خائن بلل شوی او زیاته شوې چې هغه د اکسفورډ ټولنې په څیر یو ځای کې د افغانستان د استازولۍ وړ نه دی په ځانګړې توګه داسې مهال چې هیڅ افغان څېړونکي پکې ګډون نه دی کړی همداراز زیاته شوی محب د حکومت د پرځېدو مسؤل دی او باید په رسمي توګه له افغانانو بخښنه وغواړي خو برعکس هغه وینا کولو ته د ورته کارونو په ترسروي غواړي ځان د تا برات ورکړي د لیک لاسلیک کوونکي وایي چې اکسفورډ ښار ته تازه رسېدلي افغان کډوال او همداراز افغان محصلان اوسېدونکي او روزونکي سخت زیانمن شوي او د محب په ورتګ د امنیت احساس نه کوي اکسفورډ ټولنه د انګلستان د پوهنتونونو یوه باوري او پخوانۍ ټولنه ده چې په بیا یې د نړۍ د لویو شخصیتونو د وینا کوربهتوب کړی دی قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ نظریات مو موږ سره په کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت هر چېرته چې یاستئ ښاد اباد او بریالي اوسئ